زه د خان نوکر غلام یم. د غلامي نه به د خور تمه نه کوئ، د خور تمه ورته نه کوئ. ستا محبت په زړه خوړلی یم، ستا عشق په زنځیرونو زه تړلی یم، ستا عشق په زنځیرونو زه تړلی یم. زه هغه خانداني غلام یم چې د دې نیکانو دپاره زه خپل سر هر وخت په تلي کې ګرځوم. نن به شم روزي سر خوري یا به څه ساتوم، خو ستا پلار به د هغه نه ضرور خلاصوم. وای ستا مخې، وای بدرنګې، وای دا ستا مخ دې نیولې دی. ما د ترور زوی په مخ کې هر وخت بې عزته کې. ځه ماله راځه، ځه ځه. دا هغه نمک حرامه نوکر دی، دا هغه پلیس انسان دی چې هم د ده د نمک حرامۍ په وجه باندې د خان لور په ما باندې د دروغو الزام ولګوم. زه دومره بېوقوف نه یم چې بغیر مطلبه د خان اکبر خان لور سره زه واده کوم. دومره بېغیرته کار کولو نه پس که ستا په ځای بل څوک یې غلامي خپل ځان به یې په خپله شوټ کړی دی، خو ته په عزت او په غیرت څه پوهېږې؟ ودرېږه ای جینۍ، سره د بېګا لاندې راکوزه شه. زما خیال دی غلامه چې کار مې د پښتو کړی دی، ځکه چې ملک د پښتو دی او بدل پرېښودل پښتو نه ده. فکر پچلونو کې مې کله ګرې دې، د فکر پچلونو کې مې کله ګرې دې، فکرونه خوځېدل سوداګانې خورې دې، د خیال په رخسارونو د چا زلفې پرې دې، فکرونه خوځېدل سوداګانې خورې دې، فکرونه خوځېدل سوداګانې خورې دې. هغه نمک حرام اوسوي کا خو له بېغیرتۍ کړی دی، خو زما دا چې دومره بېعزته کو، دومره بېعزته کو چې یاد ساتي د نن نه پس به هغه د چا عزت ته په چوتو نظرو ونه ګوري. داسې نمک حرامه ته پلار ویل د پلار د نوم بېعزتي ده، بېعزتي ده د پلار د نوم. پلار ته یم چې ځه، خو په وروستو ونه ګورې، کنې والله چې پخی در باندې راکاږم. ښه ورشه چې ده ځه که ولم دی نو په ټول کلي کې بدنامېږم. اچھا رښتیا ویلي خان اکبر خان چې خانان به بیا سره خانان شي، پکې به توی شي د رامبېل چامبېل. اوس به ستا د لور کور آبادولو لپاره دا قرباني زه ورکوم.
خان اکبر خانه یریږه ما نه دې وجنم او نه مې ستا په سر پیسې اخیستې دي ما ته صرف 50 لکه روپۍ پکار دي 50 لکه خپل ډرایور لري چک ورکا زما سړی به په سپین څادر کې د ځنګلاتو په پارک کې د هغې انتظار کوي زه پوه شوم تر څو دې د ځنګلاتو باغ ته 50 لکه روپۍ د شمروزي سړي له لېږلي نو هغه به زموږ خان چیرې پرېنږدي چیرې به هم پرېنږدي خو دې به د شمروز خان سړی څنګه پېژني ما ته دا وویل چې هغه به د سپین څادر نه بوزې وایي زه خو حیرانه په دې یم چې زما لمسی غلامې د خان سره د سوري په شان ګرځي هغه چېرته غیب شو خو خیر اوس به څه کوو زه خو وایم ادې چې پولیس ته به اطلاع ورکړو استما ستا ماته خراب شوی دی او که زما د سر په سر دی چا نه پیسې اخیستې دي چې پولیس ته اطلاع ورکړې تا ته پته ده چې پولیس والا شمروزي ته لاس په نامه ولاړ وي ورشه لکه چک کیس کا او پیسې ورسوه ورشه زما سخر په چا مه وژنه ورشه زمانیا پیسې درکې زه د خان نوکر غلام یم د شمروزي رالېږلی سړی ستا دویم ملګری هغه دی تړلی زر کوه د شمروزي لمبر ډایل کا چې پیسې راته میلاو شي یاسې نه چې د ستا لمبر ډایل هلو خان پیسې میلاو شوې ورشي هلکانو خان اکبر خان پرېږدئ پیسې زموږ سړي ته میلاو شوې واه شمروز خان واه کم سخر نه چې تر اوسه پورې ما یو کاسیه وصول نه کا دا ته په 2 غنټو کې پورا 50 لک روپیا واخیستې چې ستا ملګرتیا سره شریف ګله نو ستا سخر به زه خیر ته کښېنوم او بیا د هغه نه اخیستی مال خو زما ستا نیم په نیمه دی که شکر وباسه چې خان مې راورسېدو کني نن مې ستا لمبر ضرور ډایل کولو درته یم چې ځه خو په وروسته ونه ګورې کني والله چې پخی در باندې راکاږم شورک شه سیده ځه دا څه وی هلکه ټیک ویم خان غلامي زموږ کسانو نه په زور پیسې واخیستې غلامې غلام خان غلام خان
غلام بچي خان دا واخله خپلې پیسې کمال دی په غلام بچي پیسې دې هم بچ کړئ او زه دې هم بچ کړم بچي واقعي چې نر ځوانه بچي راځه چې ځو بچي راځه غلام بچي تا ته پته څنګه ولګېده کله چې ډرایور ستا چیک کور ته راوړو نو هلته ما هر څه پر خپلو سترګو باندې ولیدل ورشه لکه چیک کیس کا او پیسې ورسوه ورشه زما سخر په چاپو وژنه ورشه غلامه ها لاندې راکوشه ولې لاندې راکوشه خیر خو دی که نه ته هم لاندې راکوشه خان دا سپېړه دې ولې راکړه خان زیم او که خان ته چې لکه د خانانو راته مخکې سیټ کې ناست دی یاره خان په خدای یقین وکړه که نه دومره مینه دې راکړې ده دومره مینه دې راکړې ده چې کله کله رانه دا هیر شي چې ته مې خان او زه دې نه وکړم نه غلامه بچې ته زما نوکر نه زما سکه بچې کښېنه بچې کښېنه خان تاسو مخکې کښېنه بچې کښېنه کښېنئ تاسو مخکې کښېنه آقا شبابی نن بشم روزی سخوری یا بس زدبم خستا پلار به داغنه ضرور اخلاص خوما او دقت خزی زردار دیر خوزما میرنی رو خما سره لکه سکرونو اوگا پاگا ولار دی زما سخر ده بارا مانا زیاد غم در سره دی خو زما داجی شمروزی را پره خودو کنا آو خزی تا دا جیمی شمروزی نا را خلاص خزی ستا پلار خما دشمن گنی دا سپینا پی زیاد بد لگو خما همیشه دا خپل پلار ہوتے گڑے زکا میں پی بد نشی کرسو خلا تا زخود ده غلامی تا حیرانم چې د دې دفتر حفاظت هم نشي کولی ماخله دغه نمک حرامه د ظلم زما په مخ کې چا چې زما مور بچلې ده د غلامي نه به د خود دمه نه کوئ د خود دمه ودې نه کوئ تړلې کډې مې بیا پاتې د جانان کې او یا الله او یا الله نری نری باران کې مورې څنګه شوې जिंदाबाद जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद 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 او شیخ کوریا شکر دی ما خو د خدای پاک نه په ځمکه غوښتې خره چې په اسمان یې راکړې نریشه دې وطن کمبختې خبرې غلطې کې रंग रंग में फलूना बबीता बांधे आबाद जवानी जिंदाबाद जवानी जिंदाबाद सुपुर जवानी تا زما پلار ته پرون شیطاني کړې وه چې دا ما په لیندولي نن به زه تا په خوږو پوه کړم چې زه تا څنګه وړم او زما د پیر بابا وی زما د درویش بابا وی او زما د کاکا صاحب وی که ته نن ما پرېښودې اوس یې هم د تا ټوله رقم
شوی همدغه شان ښي زه به تا سره ګورم وای زما نیا نیکه ډېره ستړې شومه های دا خو زما ځان زما ذکر زما جان دی خو څوکم د عادت نه مجبور یم علم خو به دي علم قسمت دې خپل دی چې هر ځای دې لګي یو کاڼی بنده که داخله دی بنده که یا خدای پاکه تا دې څه شی پیدا کړی یو کار غلط وکړي او بیا وایي ای د ترور زویه چېرته روان یې ورته پرېږده زما دا لاس ولې پرېږدم پرېږده زما دا لاس نه پرېږدم ښه نو بیا وخوره قسم چې د نن نه پس به دا لینده نه ګرځې بس ټیک شوه ما د پیر بابا ووی ما د کاکا صاحب ووی ما د درویش بابا ووی چې دا لینده به زه د نن نه پس نه ګرځم ای د ترور زویه لږ خو راته وخنده که نه ستا پیسې ځي هر وخت په تندي باندې شل بجي تا د خپل مخ ته کتلي دي د خپلې خولې ته دې کتلي دي چې تا ته وخانده کتلي مې دي شابه وخانده شابه که نه ترور زویه وخانده ستا هغه نیکه مې هم خاندي ستا هغه پلار وخانده وخانده زه درته یم ښه په شرافت زما دا ګرېوان پرېږده نو چې پرېږدم نو څه شابه خاندي به خاندي به زه درته یم پرېږده زما دا ګرېوان نه خاندي به شابه خاندي به خوښه وای ځواني مرګه اوس خامخ یم اوس به در راغورځولم خدای دې لاس مات کړه نو ستا پیسې دي وخانده که نه سلامږ یم اوس به در سره ګورم Style
بس اوس زه پوه شه زما لور پلوشه زه به نن د هغې داسې غوږونه راکاږم چې د ده دپاره به تاسو هغه په لینده نه ولي نه به ولي پلوشې دا د هلکان بیا په لینده ویشتي دي یا الله زماره تا ته توبه داجی ما د کاکا صاحب وی ما د پیر بابا وی ما د درویش بابا وی تر لیندې خبرې کې دی خو سر داسې ما په دې ګناهګارو لیدلي هم نه دي دروغجنو لا خو بس دروغجنې زه تا ډېره ښه پېژنم چې ته څومره اوبو کې سیده کور ته ځه زه لږ د خانزي ته ورځم ځه داجی کور ته ورځمه غلام بچے خان جی سبا زبا کا شہر د انگلینڈ نہ روانہ ٹھیک ہے خان جی اور سبا باغ پسے تو ایئرپورٹ تک گاڑی پہنچی بالکل خان جی اور اشتیار اندر چار شان دو رزدہ ضرور برتوں غلام ہمارے چلتا تھا پوسو نکو جلد چهارشنبه پرست چرته ځم خان جی ډېره خراته پته ده چې ته د چهارشنبې په ورځ باندې د چا ملاقات ته ځې ته هم د هغه سړي ملاقات ته ځې چا چې ستا ښځه وژلې ده پرېږده دا خبره غلامان هغه سړی ستا پلار هم دی نه خان نه زه هغه سړي ته پلار ته شم ویلی خان چې ټوله دنیا ما له دا پېښونه راکوي چې ستا پلار نمک حرامه دی خان زه داسې سړي ته پلار نشم ویلی خان نشم ویلی او مورې زه ښه یم خدای راته ووایه مورې چې زما زوی غلامي څنګه دی مورې غلام زوی دې ښه دی بچی ښه دی خو د خلکو پیغورونو هغه تا نه په نفرت کولو مجبوره کړی دی بچی مجبوره کړی دی حوصله ساته مورې حوصله ساته که زما هغه الله ته منظوره وي نو دا نفرت په یو ورځ په مینه کې ضرور بدلېږي مورې ضرور بدلېږي ښه ده بچی زه اوس ورځم د خدای په امان ښه ده مورې د الله په امان دې خبر چې د ادې مې چېرته نه وه بلوشې ادې خو مې ستاسو کره نه وه نه زه اوس د کور راغلم مونږ کره خو ادې نه راغلې ادې ته چېرته تللې وې زه بچی دې زیارت له ورغلې وم د خپل زوی زیارت له تللې وې
وایا کنه دې ته چپ ولې ته ټیک وې غلامه بچې زه د خپل ځي ملاقات له جیل ته تللی وم آخر څه وکړم مجبوره یم مور یم که نه که وفادار زما زوی دی نو ستا پلار هم دی بچې ستا پلار هم دی خوا دې داسې نه مکرامته پلار ویل د پلار د نوم بېعزتي ده بېعزتي ده د پلار د نوم اے جنې سره د بېګا لاندې راکوزه شه ولې راکوزه شم چپ زه درته وایم چې لاندې راکوزه شه قسم په خدای چې دا سر در راوباسم راکوزه شه څه چل دی دا بیگ مالا راکا نه در کوم دوی محافظه خو د دوی د عزت حفاظت نشي کولی زرتاج خان زه خالي په نوم باندې غلام نه یم زه هغه خانداني غلام یم چې د دې نیکانو دپاره زه خپل سر هر وخت په تلي کې ګرځوم او بیا دا زما غلطي نه وه دا د دې خپله غلطي وه چې زما د ګاډي په ځای باندې دا په دې ټکسي کې کېناسته راځه بیبي چې ځو تاسو چې ما ونه پېژندئ زه ستاسو د خور دیور سرتاج خان یم اوه ښه ستاسو ډېره مهرباني ډېره مهرباني ټیک شو د الله په امان زه ځي
نه شریف ګله تا ښځه خاوند یو پېره ما د کور ته د راتلو نه منې کړې وي نو بیا تاسو د راتلو جرأت څنګه وکړو تاجي ما د نرګس خور ستړي مشي له راغلي یو او بیا زه په دې خبره پوه نه شوم چې تاسو موږ له د کومې خبرې سزا راکوئ خبرې ډېرې او سر یو لوی ستا دا خاوند راباندې د سپین هم زیات بد لګي چا چې زما د نیم جایداد په لالچ کې ستا سره واده کړی و تاسو خبره په ګل بدله خان صاحب ستاسو بدو ردو او په کمزورو باندې چلی مخکې بده ګڼلې ده او نه به نن کوم ځکه چې زه ستاسو سخر نه لکه د خپل پلار ګڼم او باقي پاتې شو ستاسو د نیم جایداد خبره نو نه جایداد تاسو راکړی دی او نه ما غوښتی او نه به یې وغواړم بس شریف ګله ته ما په دې خبرو باندې نشي غلطولی زه تا ډېر ښه پېژنم ستا عزت په دې کې دی چې د نن نه پس په دې کور کې یو قدم هم کېنه دی ځئ تاجي زه خو ځو خو کم از کم نرګس سره مې ملاوېدو ته خو پرېږده که نه बाजी 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 बेटी कोई تغړې سجینې ملاویږي خو خلک خپلو سره او دوی سره خپلولي ما پخوا ختمه کړې ده تاسو اوس تللی شئ ځئ ورشئ دا ټول قصور ستا دی زه به ستا په وینا ستا د پلار کور ته تلم او نه به دواړه بېعزته کېدو نه نه چې هغوی ما وخت بېعزته کوي نو ولې ته هلته خو خیر نن به زه ستا د سخن نه دا تپوس ضرور کوم چې آخر څه دښمني ده ستا زما د رور سره نه کاکا جناب او زما سخر دی زما د پلار پشی دی هغه ته دا حق رسي چې موږ ته بد رد ووایي خو تا ته دا حق نه رسي چې زما د پلار غوندې سخر ته په اوچت اواز خبره وکړي لالا دې بالکل سرطانه بچې او باقي که خدای ته منظوره وي نو د زړه بداوي به ډېر ژر ختم شي ځکه چې په خپل ولی کې خو خفګان راتلی شي خو د مینې رشتې نشي ماتېدی ګوره تا خو هغه ورځ ما ته قسمونه خوړل چې ما دې کاکا صاحب ووایي ما دې پیر بابا ووایي ما دې درویش بابا ووایي زه به دا لنده بیا په لاس کې نه رالم د ترور زویا قسم مې په خدای ما دې بیا ټول باباګان ووایي زما نه هېرو چې ما په دې لنده باندې قسم کړی دی اوس خامخې وایي بدرنګې وایي داس خامخ ته نیولی دی ما د ترور زوی په مخ کې هر وخت بېعزته کې زما له رازه زه ترور زویا اوس خو خوشحاله یې که نه د ترورۍ لور په پوره ژوند کې دی هیله نن د سړیتوب کار وکړو او ترورې زویا ته به بیا زه به د سړیتوب کارونه نه کوم څه او ښه ریشه ما ته پته لګېدلې ده چې د خان لور دا کشرۍ د لندن نه راغلې ده هغې ته څه سترګې روزي ونه وې که نه سترګې به د نه وباسم او خدای ته وګوره دې جولۍ ته وګوره چېرته زه او چېرته د خان لورو وګوره نرګس मैं बाजी बस तुम्हारा शो نرګس تا ډېر ښه وکړه چې زموږ کره راغلې ځکه
چې زما خاون او زما د لیور سره کتو ډېر ارمانو. باجی زه خو سم داجی نه په پټه راغلم. خو نرګس ته غم مه کوه. اوس به زه د خپل داجي او د خاون د زړه بداوې همیشه لپاره ختموم. هغه څنګه باجی؟ هغه داسې چې اوس به زه تا خپل لیور زه تا دپاره غواړم. واه ښځې واه چې دا کار دې وکړو نو ستا د پلار ټول جایداد به زما موټي کې راشي. زما ښه نرګس زه تاسو بچې پخومه. ډېره ښه ده باجي. किस्तान शुम मशना जमा नुमड़ देशम जमड़ देशम तू माना पमीन के मलंग शुमा पतंग शुमा दुर्गो जमा कसम परब मलंग शुमा पतंग शुमा दुर्गो जमा गुलदेशी गुलाबदेशी गुलदेशी चंप चम स्तिगी खूबिश मारदी स्ता गुंदी जिनवीनम तू माना पमीन की मलंग शुमा पतंग शुमा दुर्गो जमा कसम परब मलंग शुमा पतंग शुमा दुर्गो जमा गुलदेशी गुलाबदेशी गुलदेशी दुर्गो जमा जमा दिशी गुलदेशी गुलाबदेशी गुलदेशी
منم خنرچی وخیجی وګوتی بیا پټیږي نا تو معنا پمینا کې ملنګ شما پتنګ شما در خو زما قسم پر ملنګ شما پتنګ شما در خو زما ګل دی شي ګلاب دی شي ګل دی شي در خو زما زما دی شي ګل دی شي ګلاب دی شي ګل دی شي در خو زما زما دی شي ګل دی شي ګلاب دی شي ګل دی شي در خو زما زما دی شي یا خدای پاکا یا پروردگار عالما دا سپلې ونو می سر دے ما ته ګورا او د خان اکبر خان لور ته ګورا و د خدای ظالمه زه خدا هغه کورنۍ خاندانی غلام یم زه د هغه کورنۍ غلامي خو کولی شم زه د هغه کورنۍ زوم هیڅ چېرې نشم جوړېدی هیڅ چېرې نه غلامه دی خوا راشه جی بیبي جی کینه گاڑی کې چېرته به ځو بیبي جی دا ضروري ده چې زه تاته ویم کینه گاڑی کې څه چلو شو بیبي زما خیال دی پټرول پکې ختم شو اوس به څه کوو بیبي دلته خو نږدې پټرول پمپ هم نشته دی داسې به وکړم داجي ته به ټلیفون وکړم چې همدلته ګاډۍ راځي ډېره ښه ده हेलो हाँ नरगस बच्चे داجي په سلطان روډ راته تیل ختم شوي دي اخوا دې خوا پټرول پمپ هم نشته غلام هم ما سره دی موږ پسې ګاډۍ راولېږه خاله بچې تو مالته اوسه زه ګاډۍ درولم ډېره ښه ده داجي بیبي دا راته ووایه چې کوم روان کوم خوړل تا سره مې یو په یو خبره کول ځکه مې ځان سره راوستې راځه مخکې شه کینه غلام کینه کنه غلامه یې خو ته زموږ غلام خو زه ستا نرتوب او ستا د نرتوب کارونو ستا په غلامۍ مجبوره کړم خو زه پوه نه شوم بیبي خبره دا ده غلامه چې زه تا سره مینه کوم مینه ما سره او غلامه زه تا سره مینه کوم خو بیبي زه تا سره واده نشم کولی هیڅ چېرې نه दादी
چې د عزت ته لاس اچو د کلي چې د پلار چې تا لکه د خپل اولاد ګڼي که علم دی نو په ټول کلي کې بدنامېږم شرمېږم ځه رښتیا ځه Cinnan ista da khuri zata Rafa chalo Sabate chunde na bedama Chunde na bedama خدای به زر تا د بچې د هغه نمک حرام وسوي کا خو بې غیرتۍ کړی دی خو زما دا چین دومره بې عزته کو دومره بې عزته کو چې یاد ساتي د نن نه پس به هغه د چا عزت ته په چوتو نظر مو نه ګوري په چوت نظر مو نه ګوري هغه تمانچه یا الله ته خیر راکړې چې دا لکه غلامي ته لاس واچوي لاس واچوي زرتاج خان سترګې خو بې غیرته ټیټوي کار ته د غیرت نه کړې د خان لور ته دې لاس اچولی دی ما تا ته ووې که نه چې ما د خان لور ته لاس نه دی اچولی نه دی اچولی تا د خان لور ته لاس اچولی دی غلامه نو بیا اچولی صحیح لاس دې ازاد او توره دې تېره شو چې زما د خور په لیور دې لاس اوچت کو زه درته وایم چې ځه ورک شه یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما قید ختم شو اوس به مې د خان دا غلو کومې چې ما په خپله غېږ کې لوبولې دي او د خپل غلام زوی د کتو نیمګړی ارمان به مې پوره شي نیمګړی ارمان به مې پوره شي
वली बावर न कवे वली बावर पमा नजर न कवे पमा नजर वली बावर न कवे वली बावर पमा नजर न कवे पमा नजर सादा बाद इंसानियम उस्ताद मिने कदर दानियम उस्ताद मिने कदर दानियम उस्ताद मिने कदर दानियम उस्ताद मिने कदर दानियम सादस्तिन के रथ बाचाल रमा साद गुरुर न कुर्बान परवाद चाल रमा पति सादस्तिन के रथ बाचाल रमा साद गुरुर न कुर्बान परवाद चाल रमा दय कावला श्री ग्रेवान्यम उस्ताद मिने कदर दान्यम उस्ताद मिने कदर दान्यम उस्ताद मिने कदर दान्यम उस्ताद मिने कदर दान्यम में पता बेलले तासर मिना कौम पडेरो न पोहेगम खबरास पिना कौम में पता बेलले तासर मिना कौम पडेरो न पोहेगम खबरास पिना कौम न पदुनियायम न मजान्यम उस्ताद मिने कदर दान्यम उस्ताद मिने कदर दान्यम उस्ताद मिने कदर दान्यम उस्ताद मिने कदर दान्यम वली बावर न कवे वली बावर पमा नजर न कवे पमा नजर सादा बाद इंसानियम उस्ताद मिने कदर दान्यम उस्ताद मिने कदर दान्यम उस्ताद मिने कदर दान्यम उस्ताद मिने कदर दान्यम بس خامخیا ماوی کبا سر غلام دی जी खान दादुस्तान का जमाना सारा से दिविनम सफे राठा माना लगा वल्लाही के खान दरे कम लगाओ तो गोरोवर तक हजे दूर जमाना हमारे को रखी ना वर्ता का नाम पड़ा बोले ना वाशे रजा में होता है दाटी तो बेबी चिल्लू स्टाफ सो वल्लाही ची दखल सुई गुलामी ना बरे जियात कर रहा बेबी जियात कर रहा ना वफादार था और समा पकोर के आओ बच्चे कैद में खत्म शो ख्वारमान में तो बचे چې د خپل زوی غلامي نه مخکې ته ووینم ځکه چې ما ته لکه د خپل اولاد په شان په خپله غېږ کې لوبولې
بچے پخپل غیب کلو بولے تا نه دا ولې هېر شو وفاداره چې کومه جینۍ تا په خپل غېږ کې لوبولې ده هم د هغې جینۍ د مور قاتلې خو لورې خبردار چې ما ته لور لري زه راته یم چې اوزه زما د کور نه اوزه ښځې خو ته وګوره د هر څه کور نه پس هم دې بیا زموږ کور ته راغلو منم ښځې منم چې د بدګۍ ستا مور یې وژلې ده خو کور ته راغلی دشمنم مېلمه وي مېلمه او مېلمه ته څوک بد رد نه وایي ښځې بد رد نه وایي وفاداره رضا نه خان نه زه خو د دې لور کتو دپاره راغلی یم خان کتو دپاره راغلی یم ادې حوصله وکړې غم زړه ته مه اچوې زما پوره یقین دی چې د خان لور په غلام باندې دروغ الزام لګولی دی خو چې د الزام پسې په ګولو باندې ویشتی وې او غلبېر کړی وې نو ښه به وه زه به اوس په کومو سترګو باندې به زه په دې کلي کې ژوند تېروم خدای خبر چې د خان لور ماله د کمې خبرې سزا راکړه نرګس چې هغه رسته نه وې راغلی نه غلام مې دله وچلو بس غلام له دومره ډېره وه خو دا راته ووایه چې ستا او زما د مینې به څه انجام تړون کله اوس نوم پټولو ښکلو
ډېره در باندې خفه شوې غلاميه خو څه وکړم په تا باندې د الزام لګولو نه بغیر ما سره بله لار نه وه تا نه خو به یېري غلامه خو زما نه نه یېرېږي ستا پلار زما مور وجلې وه ما ستا نه د خپلې مور د قتل بدل واغشتو زما خیال دی غلامه چې کار مې د پښتو کړی دی ځکه چې ملک د پښتو دی او بدل پرېښودل پښتو نه ده څه پوه شوې بای غلامیا تاسو لا تر اوسه زما میانه کې پاتې یئ د دومره بې غیرتی کار کولو نه پس که ستا په ځای بل څوک یې غلامیا خپل ځان به یې په خپله شوټ کړی دی خو ته په عزت او په غیرت څه پوهېږې خو په 2 ګنټو کې دننه زما دا میانه خالي کوي ورک شئ دلته نه ورک شئ دا څنګه وشي لوی بچي لوی بچي زموږ د کور ولا چرته تللی هغه افغان سره کار نه وشو وفاداره ته راغلې اوستم خانم زه راغلم زما قید ختم شو اوستم خانم خان صاحب چېرته دی ته سوچ وکړې خان صاحب چېرته دی خان په سکار پسې وتی دی دا د خان کشرې لور ده د انګلند نه واپس راغله استم کاکا دا څوک دی بچی دا د غلام پلار وفادار دی هغه وفادار چا چې زما مور وجلې وه هغه وفادار د چا زوی غلام چې زما عزت ته لاس واچولو چې زما عزت ته لاس واچولو د دې نه مخکې چې
خو بچې زما خبر وو چپ ته دې موږ زما د کورا وځه پلوشي لورې جی راجي څه خپه غونډه ښکاري راجي ما سره د غلام او د هغه د نیا ډېر زیات فکر دی پته نه لګي چې هغوی خواران به چېرته در په در ګرځي راجي هغه دې راغله ادې تاسو چېرته تللې وې ښه ده بچې چې تاسو دلته راغلې ادې دننه راځئ راځئ بچې راځئ کښېنه ادې کښېنه بچې دلته کښېنه بچې تاسو چېرته تللې بچې زه خو درپسې په ګرځېدو ډېر زیات ستړی شوم سر په ټوله دپاره در په تر وګرځېدو خو ناامیده شو نو ځکه دلته راغلم ادې تاسو در په در ولې ګرځېدې ولې دا ستاسو کور نه دی نه په دلته کې راغلې وې که نه نن نه پس په تاسو هم دلته اوسېږئ دا خپل کور وګڼئ تېرې شوې خبرې هېرې کړئ او د راتلونکي وخت سوچ وکئ بچې که خدای ته منظورې نو په دې یو څو ورځو کې به زه د غلام او د پلوشي د واده نیټه کېده خیال پر رخسارونو د چا زلفې پرې دې خیال پر رخسارونو د چا زلفې پرې دې فکرونه خوځېدل سوداګانې خورې دې خیال پر رخسارونو د چا زلفې پرې دې فکرونه خوځېدل سوداګانې خورې دي فکرونه خوځېدل سوداګانې خورې دي समंदर पतशेदो कम नशो दादमी ने समंदर पतशेदो मंजिल तर से देशवे खुद लरे यरे दे मंजिल तर से देशवे खुद लरे यरे दे फिक्रों न खुद दिल सौदागने खुद
फिकर पचालूनो के में कला गिरे दे न फिकर पचालूनो के में कला गिरे दे फिक्रो न ख्वजे दिला सौदा गने ख्वरे दे ख्याल पर रुखसारूनो द चल पे परे दे फिक्रो न ख्वजे दिला सौदा गने ख्वरे दे फिक्रो न ख्वजे दिला सौदा गने ख्वरे दे असम गर्जे दे कि तज़ल्फो ज़माने असम गर्जे दे कि तज़ल्फो ज़माने चिकल बवरियस श्वन उस्तास्तगे वरे दे चिकल बवरियस श्वन उस्तास्तगे वरे दे फिक्रो न ख्वजे दिला सौदा गने ख्वरे दे द ख्याल पर रुखसारूनो द चल जुल्फे परे दे फिक्रो न ख्वजे दिला सौदा गने ख्वरे दे फिक्रो न ख्वजे दिला सौदा गने ख्वरे दे दासरे स्तमा दासरे وبعدها زمون كورتا غليو او نرقص على بيزة تيباني ويسا او خاجي تاخي دير بات وكلو دير بات जी 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 सरताज غلام ما تلاس نو وچولې ما پاغه باندې د دروغ الزام لګولې ما د خپل مور د قتل بدل دا غناغسته زکاتا دا زما مور وجلې وا چرته اسی په منډو منډو روان یو قسمت وایا ته ډېر څه غواړې هاي زړګیا زه تا سره د مینې نه بغیر بل کومه خبره کولی شم مینا 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 بس تا سره به مینا کوم دنیا نور کارونه به نه کوم Name
ډېر زړه صبر ومه اوس په پړو سارېږې نه تا نه صبرېږې نه اوف توبه توبه څه وکړم د زړه سره 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 د زړه نه یم مجبوره ستا د مینې کې لارېږې نه تا نه صبرېږې نه اوف توبه توبه څه وکړم د زړه سره 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 ادې السلام علیکم. وعلیکم السلام بچې. ادې روټۍ تیاره ده؟ بالکل تیاره ده. ادې هغه په لوشه وه کم کاکا نه کړه هغه پورې ټپ کې څه بیمار دي هغه ته پوس وتلی دي. ادې روټۍ واچوه زه ډېر سخت وږی یم زه لاس وینځم راځم. ښه بچې دې ګورم چې څوک دي ته کښېنه دلته. یا الله فنا باندې خپل کرم وکړي. ادې ته وګوره ورته ما ورته وایي چې روټۍ راکړه وږی یم خدای خبر چې دا بیا د چا کره لاړه. بچې ته رالې هغوی که نه او مورې زه راغم کیف مې ختم شو مورې. بچې به خو خانانو د کور نه ویستم. د هغه هر څه راته پته ده د هغې هر څه راته پته ده خو دا راته ووایه چې ته څنګه یې مورې. زه خو ښه یم بچې. دا راته ووایه چې زوی مې څنګه دی مورې. ښه دی بچې دلته دی. زه ځم چې خپل زوی وګورم. نه وفاداره بچې هغه ستا د نوم نه نفرت کوي که هغه ته ولدې نو هغه به تا ما او دا کور هم پرېږدي او که خامخا لیدل غواړې نو د دې ګوټ نه وګوره چې دلته لاړ شي بچې وګوره چې دلته لاړ شي. ټیک شو مورې ټیک شو مورې ټیک ده. او ومې مورې ومې لیدو بلکل زما په شانتې دی بلکل زما په شانتې دی مورې. د هغه د کتو نیمګړی ارمان مې پوره شو مورې نیمګړی ارمان مې پوره شو. ښه بچې ته لاړ شه چېرته یار دوست کره پاتې شه او دلته رانه شي ښه. ټیک شو مورې لاړ به شم مورې خو زه ډېر وږی شوی یم ډېر وږی شوی یم مورې. وای بچې ته په دې ځای ودرېږه زه ته له اوس ډوډۍ راوړم ښه. ټیک شو مورې ټیک شو. یا دې دا روټۍ ما له راوړه وږی یم چېرته یې وړې؟ بچې بهر یو غریب سړی راغلی دی او ډېر وږی دی دا به هغه له ورکړمه اوس به تاله نوره پخه کړمه. اوهو دا زمانه وږی سړی د کوم ځای نه راغی چې نیا مې ورسره زمان وړی نیمه کړه. ادې دا څوک دی؟ دا ستا پلار دی بچې. ته زما پلار مه وایه ادې ته زما پلار مه وایه
نه خو چې دی ما پلار ګڼلی دی او نه پرې ورته وګڼم دا هغه نمک حرامه نوکر دی دا هغه پیس انسان دی چې هم د ده د نمک حرامۍ په وجه باندې د خان لور په ما باندې د دروغ الزام ولګوم او زه د چا سره د سترګو لګېدو قابل پاتې نه کړم اوس ته ووایه دې زه د ده څنګه پلار ویم په کومه خوله ورته پلار ویم دې په کومه خوله ورته پلار ویم غلاما دا ټیک ته غلامه بچې چې زما لور په تا باندې دروغ الزام لګولی هم دې دپاره خو زه تا نه معافي غوښتو دپاره راغلی ما معاف کړه غلامه بچې داسې مه وایه خان داسې مه وایه زه ستا نوکر یم ستا غلام یم ته زما خان یې زما نیک یې زما مالک یې او بیا مالکان د غلامانو نه معافي نه غواړي خان د غلامانو نه معافي نه غواړي بچې نه غواړي او پاتې شو ستا دا پلار چې ته ترې نفرت کې او ټول کلی ورته نمک حرامه وایي دا نمک حرامه دی او که نمک حلاله دی نو دا زه تاسو ته نن وایم کله چې زما د مشرۍ لور واده څنګه پاسې راغلی کېنه نکاح شروع کړي زه راځم الو معافي غواړم زه یو کال وم الو شریف ګل خبره کوم خبره کوه وا شمروز خان پیشو خدای دپاره مګه نه نیسي زه دومره بېوقوف نه یم چې بغیر مطلبه د خان اکبر خان لور سره زه واده کوم زه خو هغې سره واده دې دپاره کوم چې د هغې د نیمې حصې جایداد زما په نامه شي زما نو ته زنګه لور سره د جایداد په لالچ کې واده کې اوس بډانه دا واده چارې ونه کې ماشا بیبي دې وګوره اواز کوه چې دا نکاح شروع ډېره ښه ده خان ډېره ښه ده
दाचा दाचा शरीफ गुल वफादारा अरे फरमाशा जैसा मादर लोग निकाला शरीफ गुल सरोंडशी फरमाशा अरे फरमाशा हा वाया दात आता कबुल्याला मौलाना से माता कबूलावा और कबूलता माता कबूलावा और कबूलता कबूलावा और कबूलता मौलाना से बेबी जी जमाना से दो नमक की निकाह से हुआ आओ कमाल सवेल उस्ताद दाखिल कुर्बानी दो कम चिट्टोल उमर मालक दखबल औलाद पशान बखबल अकीब के लोग बोले हुआ अल्लाह बखैर की बीबी अल्लाह बखैर की उस बस्ता दलूल कोर बदोल गपारा दा कुर्बानी जोर को सो बस्ता जांबा उस बखबल सर बने करो बखबल सर दासरे वफादार ज़िक्टिक में बीबी ज़िक्टिक में ज़स्तासु नो करें स्तासु गुलाम द गुलाम कारने वाले कानून पर कुर्बानी वर्कोल खुदे ताले जुंदर की वफादार खुदे ताले जुंदर की वफादार बचे जमा द खजे कातिल कना जमा खपल जुम शरीफ गुल दे जका چې استم هغه په خپل سترګو لیدل خو تا الزام په خپل سر زما د لور د ښېګړې لپاره واغوسته چې دا حقیقت درته پته ولګي دا خان نو بیا ما سره یو لوز وکړه یو قسم وکړه خان یو قسم وکړه چې دا راز به په راز باندې وي هسې نه چې ستاسو د لور کور باندې شي خان ستاسو د لور کور باندې شي दाजी माँ माफ कर दाजी माँ माफ कर दाजी माँ माफ कर दस समय बचे दाजी
تا چا رښتیا ویلي خان اکبر خان چې خانان به بیا سره خانان شي بکې به توی شي د رامبیل چامبیل تاسو خو بیا یو شوئ او زه مو هېر کړم د مطلب خبره کوه شریف ګله مطلب صفا دی خان اکبر خان ته ماته په دې کاغذ د خپل ټول جایداد ګوته ولګه شریف ګله تا ته په ټول جایداد څه په یو مرله باندې ګوته نشم لګولی خان اکبر خان چې ته ګوته نه راکاږې نو بیا به زه ګوته راکاږم زه دا د دولت دپاره زما د هغې رندان مور وچلې ده چې کومه رندان ما د بچو غوندې ګڼي او نن د هغې دولت دپاره د هغې پلار وچل غواړي زه د ته واپس لاشه سرتاج خان جایداد دپاره ما خپل پلار نیکه وژلی دي ته خو بیا هم زما مېړنی رولي ته هم وژلی شم زه درته یم اخواشه دې یم اخنه اخواشه نه خوښېږم سرتاج خان چې دې زما د مور قاتل دی نو ما به د نن نه 100 کاله مخکې دې ما ویشته